خواري پر تېرې شوي دي، وچکالۍ پر راغلي دي. موږ وایي راسئ په ټولو سره لاس سره یو کړو د دغه خلکو چې دا دنیا نارې وایي چې دا د بشر حقوق دي، خو دا هم بشر دی چې په لوږه کې غورځه دی، دا هم بشر دی چې ما جنې بند کړي دي، دا هم بشر دی که ما فرض که څوک دا خبره کوي چې امارت یې حقوق طلب کړي دي د بشر، خو چې مرم چې تر پیدا زما چې ته پر ما بندیز لګوې، زما شتمني نه راکوې، هر څوک چې دي نو دا خدای دا ولس نور هم کړی، نور هم ځوروې، نور هم تکلیف ورکوې، د هغه ولس ته عذاب ورکوې. خو که ته غواړې چې زه د دې ملک چې هغه حقوق د دې بشر دي، د انسانیت چې د اسلامیت چې نو خو ته راسه زما سره په دې به کومک وکړه. که خدای نه کرده خدای دې نه کړي ما ځپلی دی دا ولس، نو توخې راپورته که توخې نور هم په لغته پسې وایې، نور هم ښه تهدیدوې، نور هم ښه وژو و تکلیف ته ورغورځوې. موږ د ټولو ولس څخه، د ټولو ملګرو څخه، د ټولو مسلمانانو څخه، د ټوله دنیا څخه دا خواهش کوو چې دغه زموږ د دې ولس سره دې کومک وکړي، دا دغه ولس سره دې راوړاندې شي چې دغه مظلومان 20 کاله دردو ځپلي دي، مشکلاتو ځپلي دي، د هغو سره کومک وشي. محترمو، الله دې تاسو ته خیر درکړي. غواړم چې دا په دنیا کې چې ملک سره خلک مرسته کوي 2 قسمه دي. یو هغه کومکونه دي چې آنن د یو انسان دپاره فعلا هغه د ژوند لږ ساه په واخلي، هغه مرسته د ملک دپاره مفیده نه واقع کېږي.